کله چې یعنې د یو ناروغ فشار د 140/90 څخه لوړ نو باید په سملاسي ډول باندې ډاکټر ته ولاړ شي او د کله چې د ډاکټر لخوا نه ورته د درملو سپارښتنه وشوه دغه درمل باید په منظم ډول باندې وخوري. موږ تل یوه ستره تېروتنه کوو هغه دا کله چې د ډاکټر لخوا نه موږ ته د درملو سپارښتنه وشي نو د یو څه وخت لپاره یې خورو، کله چې زموږ فشار نورمال شي نو په خپل سر یې قطع کوو، وایو چې اوس خو زموږ فشار نورمال دی نو اړتیا نشته چې موږ ولې وخورو. او دغه چې دی یوه لویه ستره تېروتنه ده، ځکه په دې باندې باید تاسې پوه شئ چې لوړ فشار چې کوم دی هغه په درملو په ذریعه باندې د منځه نه ځي، بلکې دغه فشار چې دی راټیټېږي او کله چې تاسې دغه د فشار ګولۍ یا درمل پرېږدئ نو بیرته چې دی لوړېږي. نو په دې اساس باندې باید تاسې په منظم ډول باندې چې دی درمل وخورئ. په بعضې اوقاتو کې کله یو سړی ډېره تبه ولري یا اسهالات ولري چې ډېر زیات نسناستی ولري او ډېر زیات مایعات د لاسه ورکوي نو بیا دغه لوړ فشار یې د 100 نه راټیټېږي. کله چې دا راټیټ شو نو په دغه وخت کې بیا تاسې فشار درمل باید ونه خورئ ځکه چې دا نور هم ټیټوي. اما کله چې بله ورځ فشار دی نورمال د 100 نه پورته شو نو باید بیرته په نورمال ډول باندې د فشار درمل چې دی پیل کړي. علاوه له دې نه چې د درملو په ذریعه باندې فشار کنټرولېږي، نورې کومې لارې چارې دي چې په هغې باندې موږ کار وکړو تر څو پورې چې زموږ دغه فشار را کنټرول شي. اول چې دی غذایي رژیم دی. په غذایي رژیم کې چې دی غذایي موادو کې بهترین غذایي مواد چې دي هغه سبزیجات دي چې په دې کې ټول منرالونه همدارنګه ویټامینونه چې دی وجود لري او دا چې دی د وزن په کنټرول کې هم رول لري او هم د نورو ډیرو ناروغۍ نه سړی ژغوري. ټول هغه خواږه شیان لکه د بیلګې په ډول چاکلیټ، بوره، ګوړه او همدارنګه خواږه څښاک لکه کولا، فانتا، خواږه شربتونه، دې په ذریعه باندې د انسان د بدن وزن زیاتېږي او بالاخر فشار یې هم چې دی لوړېږي. نو په دې اساس باندې په ټولو غذایي موادو کې خواږه شته کوم چې زموږ بدن ورته اړتیا لري، نو اضافي خواږه ضرورت نه دی چې سړی باید وخوري. الوګان او وریجې دې کې هم بوره ډېره زیاته ده، د دې څخه ګټه ډېره مه پورته کوي، دا د چاقوالي سبب کېږي او بالاخر سړی ناروغ چې دی فشار لوړېږي. مالګه چې ده د هغې څخه ډېره ګټه مه پورته کوئ ځکه چې هغه فشار لوړوي. غوښې لکه مثال د کبانو غوښه، د چرګانو غوښه، د خسي او د غویي دا ښه ده، اما د وریدو غوښې نه باید ډېره زیاته ګټه پورته نه شي ځکه چې هغه غوړه ده، د وزن د زیاتوالي سبب کېږي. وچه ډوډۍ موږ ډېره زیاته خورو او دا وچه ډوډۍ چې کومه ده دا هم په دې کې بوره ډېره زیاته ده، یعنې د وزن د زیاتوالي سبب کېږي. نو په دې وجه باندې د وچې ډوډۍ انګولې ډېر وخورئ او وچه ډوډۍ کمه وخورئ. خو بهرحال بیا هم که ترې نه قلاریږي د وچې ډوډۍ نه، د هغې په ځای بیا د وربشو ډوډۍ، سوکړک او همدارنګه توره ډوډۍ ښه ده. هضم یې ډېر زر صورت نه نیسي، په قلاره باندې هضم صورت نیسي، نو دا بیا د سپینې ډوډۍ نه ښه ده. خو بهرحال ډېره زیاته مه خورئ، دا چې د انسان وزن چې دی زیاتوي او بالاخر فشار یې هم چې دی لوړېږي. ډېری موږ او تاسې یوه راسمي کوو او هغه دا ده چې موږ او تاسې په یو دم باندې ډوډۍ ډېره زیاته خورو، یعنې غرمه کې په یو دم ډوډۍ وخورو. دا سم کار نه دی ځکه چې څومره موږ په یو دم باندې ډېره ډوډۍ خورو همغونه زموږ معده غټېږي او بالاخر ورځې بعد یا اونۍ بعد یا میاشت بعد موږ نور ډېرو غذایي موادو ته اړتیا لرو. خو که کله موږ دغه غذایي مواد یا د یو وخت ډوډۍ یعنې څو برخې کړو او د ورځې موږ 5 وخته ډوډۍ وخورو د 2 وختو په ځای باندې، خو لږه لږه وخورو، نو د دې سره زموږ معده بېرته راوړېږي او بیا بالاخر یو وخت راځي چې موږ ډېر لږ غذایي موادو ته اړتیا لرو او ورسره مړېږو. نو په دې اساس باندې بیا زموږ وزن چې دی راکنټرولېږي او راکمېږي. بل د 18 بجو یا د 6 بجو د ماښام نه ایسته چې دی ډوډۍ مه خورئ ځکه چې دا د انسان صحت ته ګټه نه رسوي بلکې دا د چاقوالي سبب کېږي. ځکه برانسپوهان وایي چې چېرته د انسان په بدن کې د وینې په دوران کې ګلوکوزي د شپې لخوا نه، نو بیا بدن چې دی د شپې د خوب په وخت کې انرژۍ ته اړتیا لري، نو بیا د دغه ګلوکوز نه ګټه پورته کوي او بالاخر ناروغ چې دی نور هم چاقېږي. خو که چېرته ګلوکوز نه وي یعنې د شپې د ډوډۍ نه یې خوړلي، د وینې په دوران کې ګلوکوز هم نه وي، نو بیا بدن چې دی مجبورېږي چې د هغه غوړ یا شحمیاتونه چې زموږ او ستاسې په بدن کې ذخیره دی د هغې نه ګټه پورته کوي او بالاخر ناروغ د دې سره بیا خوارېږي. د بدني روزنې په لوبځای کې سپورت کول دا د انسان صحت لپاره ډېر زیات ښه دی او د ډېرو ناروغیو نه په دې باندې مخنیوی کېږي. که په اونۍ کې سړی 3 ځله یا 4 ځله سپورت وکړي او د دې شونتیا ورته وي نو دا ډېره زیاته ښه ده. که چېرته بیا د دې شونتیا موجوده نه وي، امکان موجود نه وي، کولی شي دا 10,000 قدمه واخلي هره ورځ او همدارنګه په حوض کې یا په سیند یا ویاله کې چې زموږ او ستاسې په وطنونو کې شته دی په هغې کې 1.5 ساعت
یا 40 دقیقې ولامبي نو د دې په ذریعه باندې دا ډېره انرژي د لاسه ورکوي او بالاخر ناروغ چې دی خوارېږي، وزن یې کنټرولېږي او فشار یې هم چې دی کنټرولېږي. د زیتون غوړي او همدارنګه غوزان دا چې د علاوه له دې نه چې فشار کنټرولوي یعنې نورمال کوي 50% د زړه د حملې مخنیوی کوي. نو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ کانال چې دی سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې روغتیایي خپرونې تر تاسې در ورسیږي ستاسې د بشپړې روغتیا په هیله.